د خوست په ځاځي میدان کې د پاکستاني ځواکونو او اسلامي امارت ترمنځ پر ډیورنډ کرښه سخته جګړه رامنځته شوې ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې یو شمېر سرچینو ویلي چې تېره شپه د پاکستاني ځواکونو او اسلامي امارت ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه سخته جګړه رامنځته شوې ده. یا د سرچینې زیاته کړې چې لا څو ورځو راپدې خوا د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو هڅه کوله چې د پالوسو او پټک دوه پوستې جوړې کړي، خو پاکستاني ځواکونو یې مخالفت کړی. د یاد جګړې د تلفاتو او ویجاړیو په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان د یاد جګړې په تړاو په رسمي ډول رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا نن سهار ځینو سرچینو ویلي چې په خوست کې له پاکستان لوري سره نښته درېدلې ده. د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ وضعي سرچینو رسنیو ته وایي چې اوس مهال په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني لوري ترمنځ پر ډیورنډ فرضي کرښه نښته درېدلې، خو د بیا پیل ویره لا هم موجوده ده. دغه نښته تېر ماښام وروسته له هغې رامنځته شوې وه چې افغان ځواکونو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ډیورنډ فرضي کرښې د څیرمه د پوستو جوړولو چارې پیل کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه جګړه رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې په تورخم، کونړ، پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم په ځلونو ځلې د دواړو خواو ترمنځ جګړې رامنځته شوې دي.